موږ او تاسې په تېرو خپرونو کې هم د فکر په اهمیت او ارزښت باندې خبرې کړي دي، خو نن بیا یو ځل بیا د فکر په اهمیت او ارزښت باندې خبرې کوو او هغه ستونزې، هغه نواقص، هغه بدې پایلې چې د منفي فکر په اساس په یو انسان کې رامنځته کېږي په هغې باندې خبرې کوو. موږ او تاسې پوهېږو چې فکر په عموم کې دوه ډوله فکرونه موږ لرو، چې یو ته مثبت فکر او بل ته منفي فکر وایي. مثبت فکر بیا هم خپل اړخ لري او منفي فکر بیا هم خپل اړخ لري. مثبت فکر بیا هم دوه برخو ته شامل دی او منفي فکر بیا هم دوه برخو ته شامل دی. خو خصوصا مثبت فکر کې دوه اړخونه ډېر مهم دي. په مثبت فکر کې دوه اړخونه په دې ډول چې یو د خپل ځان لپاره مثبت فکر دی چې موږ د خپل ځان د کامیابۍ لپاره، د خپل ځان د ښې رازۍ لپاره، د خپل ژوند د ښه کېدو لپاره فکر کوو. مثبت فکر دی، خو زما لپاره دی یا شخصا ته ستا لپاره دی، خاص د خپل ځان لپاره. یو بل داسې فکر دی چې مثبت فکر دی خو د خپل ځان ترڅنګ د ټولنې په ښه کېدو کې هم یو انسان فکر کوي. یو انسان مثبت فکر لري خو د خپل ځان لپاره نه، د کورنۍ لپاره هم لري، د ټولنې لپاره هم لري، د ګاونډي لپاره هم لري، د ملګري لپاره هم لري. دا ښه دی. لومړی فکر چې موږ یوازې د خپل ځان لپاره فکر کوو، د خپل ځان د ښه کېدو لپاره، د خپل ژوند د ښه کېدو لپاره فکر کوو، دا خودخواهي ده. یوازې د خپل ځان په فکر کې اوسېدل ښه نه دي، بلکې دوهم مثبت فکر چې موږ د خپل ځان د ښه کېدو ترڅنګ د ټولنې په ښه کېدو کې هم فکر کوو، د ګاونډ د ژوند د ښه کېدو کې هم فکر کوو، د ملګري د ژوند په ښه کېدو کې هم فکر کوو. دا غوره فکر دی، دا ښه فکر دی. خو بدبختانه چې دلته زموږ او تاسې په ټولنه کې اکثریت ته خودخواهي حاکمه ده. خودخواهي حاکم ده په خلکو باندې. هدف مې چی دی؟ هدف مې دا دی چې اکثریت خلک د خپل ځان په فکر کې دي، یا د خپل ځان نه ور ایخوا د خپلو ماشومانو په فکر کې دي، د خپلې مېرمنې په فکر کې دي، د خپلې د کورنۍ غړو په فکر کې دي. اما د ده د کور د دیوالونو ور ایخوا هیڅ چا فکر له چا سره نشته. که زموږ او ستاسې په ګاونډ کې زموږ او ستاسې له دیوال سره جخت، زموږ او ستاسې دروازې مخې ته، زموږ او ستاسې په کلي کې یو یتیم بیچاره اوسېږي، یو ناچاره کس اوسېږي، هېڅوک یې په درد نه خوري، هېڅوک یې لاسنیوی نه کوي، ډېر کم خلک. که زموږ او ستاسې د بچي جامې نه وي، موږ ډېر ورته اندېښمن وو چې زما د بچي جامې نشته. د هرې ممکنې او ناممکنې لارې هڅه کوو تر څو د خپل زوی لپاره جامې پیدا کړو، چپل ورته پیدا کړو، بوټان ورته پیدا کړو، د رزق ترتیب او بندوبست یې ونیسو. خو د یتیمانو او خوارانو بیچاره وو چې دا ملک ور باندې ډک دی، هېڅ چا یې پوښتنه ونه کړه. له دې نه داسې معلومېږي چې موږ د مثبت فکر په لومړۍ درجه کې یوازې د خپل ځان د ښه کېدو لپاره، د خپل ژوند د ښه کېدو لپاره، خو داسې باید ونه شي. همداشان الله تعالی ته هم هغه څوک نه دی غوره چې لکه تقوا برخې ته چې موږ سر ورښکاره کړو. یو کس به هغه به د سهاره تر مازدیګره پورې په جومات کې ناست وي، نفلونه، عبادتونه، تلاوتونه، ذکرونه به کوي. سهار به جومات ته ځي او مخصوصا به کور ته راځي، کور کې به بیا هم شاید دا انسان الله تعالی ته ډېر غوره نه شي، ځکه د ده په ذمهوارۍ یا د ده په وجود یا په ده باندې ځینې نور مسؤلیتونه موجود دي چې هغه یې پرېښي دي. سمه ته یو ښه کار کوي خو یوازې د خپل ځان لپاره یې کوي. ولې ټولنه په تا حق نه لري؟ ولې د ګاونډي په تا حق نه لري؟ ولې د خپل اولاد په تا حق نه لري؟ یوازې د خپل حق کې چې سهار ځي جومات ته او ماښام راځي، مخصوصا راځي، ته الله تعالی ته نه یې غوره.
بلکې هغه کس له دې نه ورته ډېر زیات غوره دی چې هغه هم ټولنیز مسایل حلوي، هم د ټولنې خلکو سره همکاري کوي، هم د ګاونډ خلکو سره همکاري کوي، هم خلکو ته ښه لاره ښیي، هم خلکو ته رهبري ورکوي، هم خلکو ته نصیحت کوي، هم د خلکو په خیر وي او هم جماعت ته ځي، لمونځ اودس کوي، د الله تعالی ذکر کوي، عبادت کوي. دا انسان بیا الله تعالی ته غوره دی. هدف مې دا و چې مونږ او تاسې باید مثبت فکر ولرو، خو په مثبت فکر کې باید یوازې په خپل ځان په فکر کې باید نشو. دا بیا ښه نه دی. د مثبت فکر کې باید مونږ او تاسې د ټولنې، د ګاونډ د خلکو، د ملګرو، د کورنۍ، د ټولو د ژوند د ښه کېدو په فکر کې باید شو، نه یوازې د خپل ځان. که یوازې مونږ د خپل ځان په فکر کې کېدو بیا مونږ ښه نه یو. راځو دې ته چې د مثبت او منفي فکر ترمنځ یا د مثبت او منفي فکر تر لاندې ستونزې، مشکلات. که مونږ او تاسې مثبت فکر ولرو، اعمال به هم مثبت شي. د انسان ټول دار و مدار د ده د فکر زېږنده ده. لومړی هیڅ کله ناڅاپي عمل نه پېښېږي. لومړی یو عمل په فکر کې راځي، هغې نه وروسته د عمل په اراده بدلیږي، له ارادې نه وروسته دغه کړنه په عمل بدلیږي. که داسې وشول چې یو کړنه، یوه خبره، یو کیسه، یو عمل لومړی فکر ته رانغلو، بیا ارادې ته رانغلو، فوراً په عمل بدل شو، دا بیا خطا شوه. ما فکر نه دی، لاس مې چولو، یو کس مې ووهه، خوږ شو. دا یوه خطا و تر سره شوه، دا زما کړنه نه وه، خو زما په لومړی په فکر کې دا خبره راغله چې یاره دا کس وهم. بیا مې په اراده بدله کړه، ځان مې ورته برابر کړ، او دریم ځل کې مې په عمل بدله کړه، یو ښه شڼ مې ترې جغ کړ. دا بیا یو عمل شو. هدف دا دی چې د ژوند کې د ټول عمل دا د فکر زېږنده دی. ټول عمل که مثبت دي او که منفي دي. اوس خپل په خپل ځان کې سوچ وکړه، خپل فکر ور باندې وکړه. اسانه شوه خبره، تا ته معلومه شوه چې ستا هر یوه کړنه په چو پورې تړاو لري، ستا پر فکر پورې تړاو لري. منفي فکره انسان که وي هر وخت به د عمله منفي وي، او که مثبت فکره انسان وي هر وخت به د عمل هم مثبت وي. ساده یې وایم، که منفي فکر لري، بد فکر لري، خراب فکر لري، عمل به هم خراب وي، ګناهونه به کوي. داسې عمل به تر سره کوي چې هم به د دنیا په زیان وي، هم به د آخرت په زیان. او که ښه فکر کوي، ښه فکر کوي، ښه عمل به تر سره کوي. داسې عمل چې هم به د دنیا په خیر وي، هم به د آخرت په خیر وي. دغه بدګماني خپله یو بد فکر دی. ولې الله تعالی منع کړې ده؟ تر ټولو لوی دروغ بدګماني ده. ولې؟ علت هم دا دی، حکمت دا کړی، که موږ او تاسې بدګماني کوو، بدګمانه شو، زموږ اعمال هم خرابېږي، زموږ کړنې هم خرابېږي. خو که موږ بدګمانه نه وو، ښه ګمانه وو، په هر وخت لپاره په خلکو باندې ښه فکر کوو، ښه ګمان ورباندې کوو، زموږ اعمال هم ښه کېږي. نو منفي فکر مو بد اعمالو ته کشوي، او مثبت فکر مو ښو اعمالو ته کشوي. نو فکر څومره مهم دی؟ هغه یو عالم وایي چې د رزق د کمی له عمله شاید څوک ونه مړي. که یو چا ته روزي ونه رسېږي شاید مړ نه شي، خو که یو انسان منفي فکره شو، بار بار منفي فکر کولو د انسان شاید ومري. دا به یا داسې مړ نه وي چې دی به پښې وغځوي، دی به ژوندی وي په ټولنه کې، اما نور به مړ. طبي لحاظ هم که موږ سر ورښکاره کړو، په طبي لحاظ هم منفي فکرونه بالا ډېرې ستونزې لري، بالا ډېرې ستونزې، مشکلات راپېښوي. یو ښه او غوره، یو ډېر مشهور ناروغي چې نن سبا د هر یو چا په ذهن کې هغه ذهني ټینشن چې دی،
ذهني ګډوډي چې ده، بې حوصلې کېدل چې دي، دغه د سر درد چې دی یا په سر باندې بوج چې دی، ولا نن په سر باندې ډېر سخت بوج دی، ولا نن مې سر بیخي زیات درد کوي، یا نن مې ذهن ډېر ګډوډ دی. دا ټول علتونه د منفي فکر دي چې ته یوه منفي خبره په ذهن کې ایخوا دیخوا کوې، راڅرخوې. دا ستا په دماغ باندې بوج کېږي، زیان درته پېښوي په طبي لحاظ. خو مثبت فکر بیا ستا د دماغو د رشد سبب کېږي، ستا د ذهن د رشد سبب کېږي، ستا د فکر د رشد سبب کېږي. نو هڅه به مو دا وي چې موږ او تاسې په ټول ژوند کې هر وخت لپاره باید منفي فکر ونه کړو، بدګماني باید ونه کړو. تاسې به په خپل ژوند کې تجربه کړې وي دا هره ورځ تاسې 100 وارې بدګماني کوئ یا 100 وارې بدګماني کوئ، ستاسو هغه بدګماني وروسته په ثبوت رسېږي یو هم حقیقت نه لري. یو سړی ګورئ یو ځای کې ناست دی، اوهو دا سړی ولې په دې سړک په غاړه ناست دی، ولا غله کوي، غلې ته یې نیت دی، غواړي چې له چا نه موټر یا غواړي له چا نه نور وسایل غلا کړي. خو چې کله ورځې ورسره مخامخ کېږي هغې ته وایي چې یاره څنګه ناستې دلته، هغه درته وایي چې سخت ناروغ یم، هېڅ د پورته کېدو توان نه لرم. ایله مې ځان په خواریو تر دې ځایه پورې راورسولو تر څو ښار ته لاړ شم او د ځان علاج وکړم. ستا ګمان او ستا د ورور کړنه څومره توپیر لري. یو کس یو وخت کې د ښځینه ګوتمه په لاس وه، د ښځو ګوتمه یې په لاس وه، ښځینه ګوتمه. خلکو ورپورې وخندل، بدګمانۍ پیل شوې. چا ویل چې دا یې د خپلې ملګرې نښه به وي، چا ویل چې دا شاید یو عمدی کاروبار وي، زونهکار انسان یې همدغه د ښځو او نجونو سره اړیکې او څه شی. مختلف ډوله بدګمانۍ پیل شوې. خو کله چې دغه سړي حقیقت معلوم شي، هغې نه پوښتنه وشوه چې ولې دې دغه د ښځې ګوتمه په لاس کړې. هغې ورته وویل چې زما یوه لور وه، د 100 سړیو د 100 زامنو نه ماته زیاته وه. زما یې ډېر احترام، قدر او درناوی کوم. هغې د کینسل ناروغي لرله، د کینسل په مرض اخته وه. کله چې وفات کېده، کله چې ژوند بایله، دغه ګوتمه یې ماته راکړه او ماته یې دا وصیت وکړ چې پلاره دا به ټول عمر ستا په ګوتو. وګورئ د خلکو خبرې او د دې کس خبرې څومره بلا توپیرونه سره لري. ستا فکر، ستا بدګماني او هغه د خلکو، ستا د ملګرو، ستا د کورنۍ، ستا د ډیوالونو هغه کړنه، هغه عمل څومره بلا ډېر توپیرونه سره لري. هدف مې دا و چې موږ او تاسې بلا ډېرې خبرې په خپل ذهن کې یو ډول جوړو، اما هغه بیخي دا ډول نه وي، بیخي دا ډول نه وي. نو بدګماني تر ټولو ستر دروغ دي او منفي فکر د انسانانو ژوند هلاکوي او مثبت فکر مو د بریا تر پوړیو رسوي. منفي فکر مو د الله تعالی څخه لرې کوي او مثبت فکر مو الله تعالی ته نږدې کوي. منفي فکر د شیطان یوه لومه ده، د شیطان یو جال دی، د شیطان یوه دوکه ده. اما مثبت فکر د ملایکو یو هنر دی، هغه د ملایکو کار دی. نو راځئ په خپل ژوند کې هر وخت لپاره مثبت فکرونه وکړو، نه منفي. خبره چې څومره راوڅرخوو او څومره خبرې ورباندې وکړو، وروستۍ خبره بیا هم دې ته راځي چې منفي فکر د ځوانانو، د خلکو، د انسانانو په زیان دی. د منفي فکر په اساس معامل هم منفي کېږي، خرابېږي، او د مثبت فکر په اساس معامل هم ښه کېږي. او ما مخکې هم په تېرو خپرونو کې هم په دې باندې خبرې کړې وې چې الله تعالی په دې دنیا کې
3 ډوله مخلوقات پیدا کړي، 3 ډوله موجودات پیدا کړي دي: نباتات، حیوانات او انسانات. او په دې ټولو کې بیا د هر یو په زرګونو په میلیونونو نوعه لري. په دې ټولو کې غوره الله تعالی ته انسان دی. خو ګورئ دې خبرې ته مو پام وي چې ځینې وخت کې همدغه انسان چې الله تعالی ډېر ګران ورته ویلی دی. ګورئ موږ او تاسې دیني علما وایي چې دغه هر څه چې په دې ژوند کې دي، د هر څه چې په دې ځمکه کې دي، د هر څه چې په دې دنیا کې پیدا شوي دي، دا ټول د انسانانو په خیر دي او د انسانانو د ګټې لپاره دي. وګوره حیوان ستا د ګټې لپاره پیدا شوی دی، ستا لپاره پیدا درکوي او حتی دومره اجازه درکړل شوې ده چې ته کړلی شي د خپل ځان د ګټې لپاره د حیوان غوښه هم وخورې. یو چرګ د ژوندۍ سیلوي ده، روی نیسي حلال یې کړي او ویې دا جواز ولې الله تعالی درکړی دی؟ خو قدرمن یې که نه؟ حیوان دی، غوا دی، اوښ دی، پسه دی او نور دی، روی نیسي حلال یې کړي ویې خوري، د خپل ځان په ګټه یې تمام کړي، خېټه ورباندې ډکه کړي. آیا کله دې فکر کړی دی چې دا امتیاز ولې الله تعالی درکړی دی؟ قدرمن یې. خو کوم وخت قدرمن یې؟ هغه وخت قدرمن یې چې کله ته د الله تعالی عبادت وکړې. که چیرې ته د الله تعالی عبادت ونه کړې، بیا د همدغې حیوان هم بدتر یې، ته د همدغې حیوان هم بدتر. که چیرې د الله تعالی عبادت ونه کړې، که چیرې د الله تعالی امرونه ونه منې، که چیرته د الله تعالی احکام ونه منې، بیا غوره نه یې. بیا ته هغه انسان نه یې چې الله تعالی ستا په حیث دغه نړۍ پیدا کړه، ستا لپاره هم د هر څه پیدا کړه. وی به ګرځي به، خو وی به هغه نه. نو ځکه ستا اړخ بدل شوی دی، ستا فکر بدل شوی دی. ته د شیطان په لارو ځې، ته د شیطان امرونه منې، ته د شیطان خبرې منې، ته د شیطان ملګری. هغه کسان چې د شیطان ملګري شول، د الله تعالی سره په دښمنۍ کې واقع شو، د الله تعالی سره په مرچلونو کې کېناستل. نو څوک چې د الله تعالی سره جنګېږي، بیا د هغه نعمتونه چې د انسان لپاره الله تعالی پیدا کړي دي، که څه هم دا به یې خوري، خو ده ته به له ډېره د شرم خبره وي. نعمتونه د الله تعالی خوري، وجود الله تعالی درکړی دی، ژوند الله تعالی درکړی دی، صحت الله تعالی درکړی دی، بډي ځواني لاسونه پښې لاسونه الله تعالی درکړي دي، او استعمالوي د شیطان په ګټه، او استعمالوي د الله تعالی په نارسېدوب. څومره بې وفایي او څومره ناوړه خبره. نو راځئ منفي فکره نه مثبت فکره جوړ شو، تر څو د دنیا او آخرت نیکبختي مو په نصیب شي. همدلته مو درنو او قدرمنو دوستانو پروګرام هم پای ته رسیږي. ستاسو ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ډېره زیاته مننه چې موږ مو واورېدو، تعقیب مو کړو. هیله ده زموږ دغه ناچیزې خبرې، دغه ناچیز معلومات چې موږ راټول کړي وو، ستاسې د ژوند او زموږ د ژوند د بدلون سبب وګرځي. الله تعالی د اول ما او بیا ستاسو ټولو درنو اوریدونکو او لیدونکو ته د عمل توفیق را نصیب کړي. بیا هم ستاسو ټولو ډېره زیاته مننه. په همدغه ځای ما نور غفور ظهیر ته اجازه راکړئ. ستاسو لپاره ښه وختونه، خوشحاله شئ.